پوهنې وزارت په تیر 1403 لمریز کال کې د هیواد په کچه 954 ښوونیزې او اداري ودانۍ ترمیم کړي دي. د یاد وزارت ویان منصور احمد حمزه وایي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ودانۍ ترمیم شوي دي چې ډیری یې تدریسي ودانۍ دي او ټال 455 میلیونه افغانۍ لګښت ورباندې راغلی دی چې دغه ودانیو زیاته برخه 801 ودانۍ د پوهنې وزارت له بودیجې څخه بیا رغول شوي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي او پاتې نور کم شمیر ودانۍ د مرستندویه بنسټونو په همکارۍ سره بیا رغول شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت له لوري د تیر 1403 ښوونیز کال پر مهال په ټول هیواد کې د 455 میلیونه افغانیو په لګښت د پوهنې 954 بابه اداري او ښوونیز مرکزونه بیا رغول شوي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت له لوري په مرکز او ولایتونو کې د 954 بابه ترمیم شوي ودانیو له جملې څخه 801 بابه تدریسي او اداري ودانۍ د وزارت له عادي بودیجې څخه او پاتې 83 بابه د همکارو ادارو په مالي ملاتړ ترمیم شوي دي. ښاغلی منصور احمد حمزه زیاتوي چې د هیوادوالو دوامداره ملاتړ د دې لامل شوی چې د پوهنې پیاوړی بهیر ولرو. نوموړی له خلکو غواړي چې د هیواد د روښانه راتلونکي لپاره د نور هم هیوادوال د پوهنې ملاتړ وکړي. لکه څرنګه چې د پوهنې وزارت د ټولو افغانانو ګډ کور دی، نو د هیواد د تعلیمي سیستم د ملاتړ لپاره زموږ د علم پروره هیوادوالو دوامداره مرسته او ملاتړ به د پوهنیز نظام په لا زیاته پیاوړتیا کې مهم رول او رغنده اغیز ولري، ترڅو د هیواد بچیانو ته لا زیات ښوونیز او روزنیز خدمتونه وړاندې شي. له همدې امله د پوهنې وزارت د علم دوسته هیوادوالو په ځانګړې توګه د شتمنو شخصیتونو او ملي سوداګرو څخه د دوامداره او پراخه مادي او معنوي ملاتړ غوښتنه کوي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو څو کلونو کې د پوهنې په برخه کې د پام وړ مثبت بدلونونه او اصلاحات رامنځته شوي دي، خو د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندېدل هغه ستونزه ده چې ډیری هیوادوال یې اندېښمن کړي دي. ډیری افغانان په دې اند دي چې اوسنی ډاډمن امنیت تر بل هر وخت د افغان نجونو د زده کړو لپاره مناسب فرصت دی او باید د نجونو پر مخ د ښوونځیو او ښوونیزو بنسټونو دروازې پرانیستل شي.